هغه ماشوم چې 3 ځله مړ شو خو بیا ژوندی شو. د قبر پر سر ولاړو کسانو ولیدل چې د خاورو لاندې ماشوم چیغې وهي او ساه باسي. په بهارا ایالت کې یوه غریبه کورنۍ خپل نوی زیږېدلی ماشوم د مرګ له امله خاورو ته وسپاره، خو له قبره چیغې راتلې ماشوم ژوندی و. 3 ځله خاورو ته وسپارل شو، 3 واړه ځله بیرته را ژوندی شو. ډاکټران حیران شول، خلک ویرمن شول او ځینې یې معجزه وبلله. په 2015 زیږدیز کال کې د هین یوه کلي بهار ایالت کې یوه کورنۍ د خپل یو ورځني نوي زیږېدلي ماشوم د مرګ سره مخ شوه. ماشوم له زیږېدو سمدستي وروسته بې ساه شو. ډاکټرانو ورته اعلان وکړ چې دا ماشوم ژوندی نه دی پاتې شوی. غمېدلې مور او پلار چې ډېر غریب خلک وو د روغتون له لګښته بېوسه خپل ماشوم یې له روغتونه واخیست او د کلي پر غاړه یې یو ساده قبر کې ښخ کړ. خو همدا شپه د خاورو لاندې ماشوم حرکت وکړ. یو راتېرېدونکي تن چې له قبر سره نږدې تېرېده چیغې واورېدې. اول یې فکر وکړ چې دا به د باد یا حیواني غږ وي، خو کله چې هغه ودرېد او د کیک غوږ یې کېښود نو یې د ماشوم چیغې واورېدې. دا سړي چیغې کړې، خلک راټول شول، قبر وکیندل شو، ماشوم یې ژوندی راویست. کله چې ماشوم بیرته روغتون ته یوړل شو ډاکټرانو حیرانتیا وښوده. د ماشوم تنفس لږ و خو زړه یې ټکان کول. ډاکټرانو وویل داسې یو حالت یعنی پسودودات بلل کېږي چې سړی داسې ښکارېږي لکه مړ خو بدن یې لا هم ژوندی وي. دا پیښه د هند ډېرو رسنیو خپره کړه. خلکو دا معجزه وبلله. ماشومانو ته د خدای نښه ویل کېږي. په کلي کې خلک ورته راټولېدل، دعاګانې به یې ورته کولې، خو دا یوازې پیل و. 2یم ځل مړینه او بیا ژوندي کېدل. 3 میاشتې وروسته همدغه ماشوم په ناڅاپي ډول ناروغ شو. تبې، خولې او سترګې یې بیرته له حرکته ودرېدې. ډاکټرانو دا ځل هم اعلان وکړ ماشوم مړ دی. دا ځل کورنۍ د ښار یوې هدیرې ته لاړه او هلته یې ماشوم خاورو ته وسپاره. 3 ورځې وروسته قبر ته نږدې ساتونکي وویل چې د قبر له خاورې لاندې حرکت روان دی. کله چې قبر وکیندل شو ماشوم لا هم ژوندی و. د هغه سترګې خلاصې او ساه یې روانه وه. دا ځل خلک سخت ویرېدلي وو. ځینو دا د خدای نښه وبلله، ځینو وویل دا ماشوم انساني نه دی او شاید له بلې نړۍ راغلی وي. 3یم ځل مرګ د ساینس څېړونکو راتګ. یوه نړیواله ډله ساینسپوهان چې د نادره پیښو څېړنه کوي خبر شول. دوی هند ته راغلل. ماشوم یې وکاته او د ټولو ازموینو سره سره نه پوهېدل چې دا ماشوم ولې 3 ځله مړ شو او بیا ژوندی شو. دوی وویل دا ښایي که ټیلیفوسي حالت وي چې بدن داسې سړیږي او ټپکېږي لکه مړی، خو بعد بیرته را ژوندی کېږي. خو دا حالت باید یوازې 10 دقیقې وي نه 3 ورځې. ماشوم چې اوس یې عمر 9 میاشتې و بیا ناروغ شو. دا ځل یې تنفس ضربان او هر څه ودرېدل. 3یم ځل خلکو د خاورو لاندې ښخول، خو دا ځل یې ورته د یوې شیشې صندوق جوړ کړ تر څو وکتل شي چې مړ دی که ژوندی پاتې کېږي. او دا ځل هم 40 ساعته وروسته ماشوم سترګې خلاصې کړې. د ویرې او شکمنۍ ځوړن وضعیت. خلک ویره کې شول. ځینو وویل دا ماشوم انساني نه دی. نورو یې د وژلو هڅه وکړه. خو د ساینسپوهانو یوې ډلې دا ماشوم یو ځانګړي هېواد ته یوړ. هلته یې کلینیکي تجربې پرې وکړې. د ازموینو پایلې حیرانوونکې وې. ماشوم یو ډول ځانګړی جیني بدلون درلود چې د هیڅ ارګان حرکات د اوږدې مودې لپاره کنګل کولی شي. دا ډول جینونه یوازې د ځینو نادرو ژویو لکه سیندغوښه کې موندل شوي چې خپل بدن یخ کوي خو ژوندی وي. د حقیقت پرده. ماشوم چې اوس یو نارمل ژوند لري، دا ماشوم اوس 10 کلن شوی، نوم یې بدل شو، ځای یې بدل شو او اوس یو عادي ماشوم په یوه بله نړۍ کې ژوند کوي. د هغه دینا ازموینې اوس هم د ژورې څېړنې لاندې دي. خو پوښتنه دا ده آیا انسانان کولی شي له مرګ وروسته ژوندي شي؟ آیا دا ماشوم یو تصادفي جیني استثنا وه؟ که نه، دا د کائنات له یوې بلې دروازې نه راغلی و. پایله: دا کیسه لا تر ننه هم د ساینسي څېړنو، روحاني تحقیق او ټولنیزو باورونو ترمنځ پټه ده. ماشومان مري، خو دا ماشوم 3 ځله مړ شو، 3 ځله بیرته را ژوندی شو. ممکن مرګ د انسان لپاره همیشنی حقیقت نه وي، بلکې یو موقتي توقف وي.